د ستر ځواکمن تلپاتې خالق په سپېڅلي نامه سلامونه او مینه مې ومنئ. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون رئیس ښاغلی زرین انځور، د افغانستان د ملي تلویزیون ښاغلي رئیس صاحبان، له ولایت څخه راغلي مېلمنو، تاسو ټولو ته د غزل شپې خپرونې د درېیمې کلیزې لمانځغونډې ته ښه راغلاست وایم. ښه راغلی. خدای دې وکړي چې ټول به د روغتیا پر سپینو جامو پټ یاست. دا دی د غزل شپې درېیمه کلیزه شوه. د غزل شپې 3 کلونه تیر شول، نو زه په خپل وار د غزل شپې د خپرونې درېیمه کلیزه تاسو ټولو ښاغلو او خپل افغان یو موټي ولس ته مبارکي وایم، په دې هیله چې د غزل شپه همداسې وغوړېږي او د ډیرو نور اوریدونکو زړونه لاسته راوړئ او دا خپرونه د ټول ولس د پام وړ وګرځي لکه څنګه چې ګرځېدلې. نور زه خپلې خبرې لنډوم او د غزل په دې 2 بیتونو د غزل شپې خپرونې درېیمې کلیزې د لمانځغونډه پرانیزم. شپه ده د غزل دا به منې غزل به وایې، شپه ده د غزل دا به منې غزل به وایې، راشه تر سهاره به کینې غزل به وایې، ته خپله غزل 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 له تا نه جوړ دی، وایه راته مه کوه بانې غزل به وایې. د غزل شپه، شب غزل، وړاندې کوونکی د افغانستان ملي راډیو. لږ مې راتم که په ما ور د زندګۍ متړه، لږ مې راتم کړه په ما ور د زندګۍ متړه، خدایه وجود مې د وختونو په رسۍ متړه. زه چې شاعر یم ستا سترګو شاعر کړی یم، زه چې شاعر یم ستا سترګو شاعر کړی یم، د چا په سترګو مې سبب د شاعرۍ متړه. لا مې د کیپ د غزلي مخ نه اخیستی نه دی، لا مې د کیپ د غزلي مخ نه اخیستی نه دی، د لوپټې پیڅکه دې دومره په څادر متړه، او د غرور نوک دې دومره غټ دی چې هیڅ نه غوڅېږي، د غرور نوک دې دومره غټ دی چې هیڅ نه غوڅېږي، کم عقل راشه په ما نورې خوشحالۍ متړه، او بیا به مې تا نه هم پوښتنه د زخمونو کېږي، بیا به مې تا نه هم پوښتنه د زخمونو کېږي، زمانې مه کوه ما نور په بېوسۍ متړه، او درد دې مېلمه شه درد دې وژړوه یا رقیبه، درد دې مېلمه شه درد دې وژړوه یا رقیبه، لارې ګودرې ماته نورې د یارۍ متړه، لارې ګودرې ماته نورې له یارۍ متړه. ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما، ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. سلام به گرمی مجلس امشب ما، سلام به صفای دل شما مهمانان عزیز که در بزم ادبی امشب ما شرکت کردین، خوش آمدین و صفا آوردین. خوشحال هستیم که با تجلیل از 3مین سالروز برنامه رادیویی شب غزل در خدمت شما هستیم. ډیره زیاته مننه له اشنا صاحب څخه کوم ټولو راغلو میلمنو ته، د غونډې ګډونوالو ته او له ولایاتو نه د غزل شپې درانه مینوال چې تل یې موږ سره له ولایاتو نه په خپرونو کې برخه اخیستې، واقعا د دوی مینه چې له موږ د غزل شپې سره یې لري، ډیره مننه کوم، زیار یې ویستلی، کوشش یې ویستلی تر دې ځایه راورسېده، او همدغه شان د افغانستان ملي ټلویزیون مشرتابه او همدغه شان نورو مشرانو نه هم ډیره مننه کوم، ښه راغلاست ورته وایم. دا چې نور خپرونه
پیلوو او لومړی په سر کې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون عمومي رئیس زرین انځور صاحب ته بلنه ورکوو چې راشي او خپلې خبرې له تاسو سره شریک کړي. انځور صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو درنو دوستانو، ګرانو شاعرانو، د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون منصوبینو او ګرانو مېلمنو، هر کله راشئ د افغانستان ملي راډیو تلویزیون ته. ډیر خوشحاله یم چې د افغانستان د راډیو افغانستان د یو ډیرې نوې خو ډیرې ښې او مشهورې خپرونې د غزل شپې د درېیمې کلیزې لپاره د راډیو افغانستان په یو ډیره تاریخي سټوډیو کې سره راټول شوي یو. تاسو ټولو ته معلومه ده چې راډیو لا تر اوسه پورې هم په افغانستان کې د یو ډیرې مهمې رسنۍ په توګه خپل ارزښت لري، او سره له دې چې اوس د رسنیزو پرمختګونو او د ټکنالوژۍ په پرمختګ کې ډیر بدلونونه راغلي دي. تلویزیون او د اجتماعي رسنۍ پوره پراخې شوي دي، خو راډیو لا خپل ارزښت ساتي. او په تیره بیا زموږ غوندې هیوادونو کې د راډیو افغانستان عمر نږدې 90 کالو ته رسیږي. له خیره سره څه کم یو کال دوه کم 90 کلیزه به له خیره سره موږ که ژوندي وو په پرتمینو مراسمو سره لمانځو. په دغه 90 کالو کې د افغانستان راډیو چې د کابل راډیو نه شروع شوې ده، اوس راډیو افغانستان ته رسیږي. د لوړو ژورو لرونکي ده او په خپل وخت کې یوازینۍ وسیله و او ډیر کلونه د افغانستان د خلکو سره د تعلیمي او اطلاعاتي او تفریحي خپرونو په جوړېدو کې خپله ونډه لرلې ده او خپل ارزښت د افغانستان د خلکو سره لرلی دی. په بېلابېلو برخو کې راډیو افغانستان هم د اطلاعاتي خپرونو په برخه کې، د تعلیمي خپرونو په لړ کې، او په تیره بیا د افغاني موسیقۍ په برخه کې، د افغاني هنر او ادب د پرمختګ په برخه کې خپل نقش لرلی دی. د غزل شپه د راډیو له نویو خپرونو نه د 3 کالې د عمر نه تیریږي، او په دغه 3 کلونو کې د غزل د شپې خپرونه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې اورېدل کیږي. او په هره شپه کې د افغانستان د ګوټ ګوټ نه، د شمال نه، د جنوب نه، د شرق نه، د غرب نه، د بېلابېلو برخو نه د ټلیفون له لارې په مستقیم ډول زموږ ګران شاعران او د شعر او ادب مینوال برخه پکې اخلي، خپل شعرونه پکې وړاندې کوي، او د شعر په باب، د غزلو په باب خپل نظرونه وړاندې کوي. زه د دغه کلیزې د غزل د شپې د 3مې کلیزې له امله د راډیو افغانستان ټولو کارکوونکو ته او په تیره بیا د دې خپرونې کارکوونکو ته مبارکي وایم، او هیله لرم چې زموږ ټولې خپرونې په همدغسې کیفیت ترتیب او تنظیم شي چې د افغانستان ټول خلک پکې خپل ځان وویني. زه ډېرې خبرې نه کوم، یو ځل بیا ستاسو راتګ ته ښه راغلاست وایم. په تیره بیا د ټولو هغه دوستانو ماته مدقق صاحب ویله چې 12 تنه زموږ د ولایاتو نه راغلي دي دغې خپرونې ته د مېلمنو په حیث باندې. په تیره بیا هغوی ته چې له ولایاتو نه راغلي دي د زړه له کومې هرکلی وایم، او دوی د افغانستان د ټولو برخو نمایندګي کوي، او دغه کسان دي چې په همیشه ډول د غزل د شپې همکاران دي، او په ژوندیو خپرونو کې دا خپرونه په ژوندۍ بڼه په پښتو او دري دواړو ژبو خپرېږي د راډیو افغانستان نه. او زموږ دغه 12 تنه یو نمونه ده د هغو علاقمندانو او شاعرانو او د غزل د مینوالو چې دلته په برخه پکې اخلي د دې ټولو اوریدونکو په نمایندګۍ باندې چې د غزل سره علاقه لري. غزل د شعر یوه ډېره ښکلې برخه ده چې نه یوازې رومانتیکه برخه لري، بلکې په غزل کې د ژوند او د ژوند د بېلابېلو اړخونو هنري تصویرګري په دقیقه بڼه راځي، په لا شاعرانه بڼه راځي. زه ستاسو د ټولو د ګډون نه مننه کوم، او هیله لرم چې دغه پروګرام چې نن یوازې په راډیوي بڼه نه
ثبتي کې بلکې په تلویزیوني بڼه به هم ثبت او خپور شي ستاسو د پاملرنې وړ وګرځي. ډېره زیاته مننه. از جناب محترم محمد زرین انظور رئیس عمومی رادیو تلویزیون ملی جهان سپاس. گل در بر و می در کف و معشوقه به کام است. گل در بر و می در کف و معشوقه به کام است. سلطان جهانم به چنین روز غلام است. گو شمع میارید در این جمع که امشب در محفل ما ماه رخ دوست تمام است. میخواره و سرگشته و رندیم و نظرباز وان کس که چومانه است در این شهر کدام است. بینندگان عزیز تلویزیون و شنوندگان عزیز رادیو، مهمانان عزیز، قسمی که ما قبلا گفتیم دوستای بسیار مهربانی داریم که 3 سال ما را همراهی کردن، برنامه ما را زیبا ساختن که ما به نمایندگیشان قسم گفتیم دوستا را خواستیم. فعلا از برادر عزیز ما احمد فرید نوری تقاضا میکنیم که روی استیج بیان که همه دوستا هم بشناسنشان. بفرمایید. چطور به حساب علاقمند شدین که رادیوی ملی را بشنوین؟ باز برنامه شب غزل اولین بار چه قسم شنیدین؟ یک خاطره. با اجازه شما شناسه، البته علاقمندی که به شعر و هنر غزل داشتم. علاقه ما از 5 سال به این طرف آغاز شده که اولین باری بود من از طریق رادیو ملی شما از برنامه شب غزل غزل خود در برنامه شما آغاز کردم. بسیار خوب. چه احساس میکردین وقتی که می سیگنال شب غزل به اصطلاح نشر میشد؟ چه احساسی برای شما پیدا میشد؟ والا طبعا احساس بسیار خوشی تو آرام نمیگرفتم. من هفته حساب میکردم که چه وقت چهارشنبه شب و به برنامه شب غزل تماس بگیریم و با آقای آشنا صاحب، با آقای خاموش صاحب غزل ها یا درد دل خود از طریق غزل به تمام بر رادیو ملی تقدیم بکنیم. شب شده باشه که شما زیاد کوشش بکنین که تماس بگیرین ولی متاسفانه تماس شما رخ نشده باشه. نه تا حالا تو نشده است. یعنی حتما تماس شما تماس ما قایم شد محکم بوده. و آقای نوری صاحب خوبی که ما تا یک لقب هم برشان داده بودیم که گلوی شیخ احمد جام ژنده‌پیل بودن. اکثرا غزلیات بسیار مقبول انتخاب میکردن ولی بیشتر از شیخ صاحب غزلیاتش انتخاب میکردن. چی باعث میشد که علاقمند به غزلیات شیخ احمد جام ژنده‌پیل هستین؟ ما به خاطر که من از ابتدای دوران جوانی علاقمند شعر تصوف زیاد بودم و این بزرگوار چون من به دیوانش که مراجعه کردم و سر به دیوان از این بزرگ مرد زدم و مرا سخت استقامت برای شعر و شاعری و بخصوص غزلیات خودش داد دیگه. خب توفیق حتما دارین به مهمانا. با تشکر از رهبری رادیو تلویزیون ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و مهمانان گرامی و عالی قدر حاضر در تالار، من به نوبه خود 30مین سالگرد برنامه بلند ادبی یعنی شب غزل را به رهبری رادیو تلویزیون ملی و به خصوص گردانندگان موفق ارجمندان جناب آقای آشنا صاحب و آقای خاموش صاحب و دستاندرکارانشان تبریک و تهنیت گفته موفقیت و بهروزی آنها را در تمام عرصه های کاریشان و به خصوص در برنامه شب غزل از خداوند منان آرزو دارم و جهان سپاس از رادیوی ملی و برنامه شب غزل که ما را در این محفل بلند ادبی دعوت نمودند. و حال یک قطعه غزل از مولانای بزرگ انتخاب کردیم خدمت برنامه شما، اگه اجازه باشه بعد فیلم بگیرم. این خانه که پیوسته در او بانگ چغانه است، این خانه که پیوسته در او بانگ و چغانه است، از خواجه بپرسید که این خانه چی خانه است. این صورت بت چیست اگر خانه کعبه است،
وین نور خدا چیست اگر دیر مغانه است؟ گنج است در این خانه که در کون نگنجد. این خانه و این خواجه همه فعل و بهانه است. از خواجه بپرسید که این خانه چه خانه است؟ این خانه که پیوسته در او چنگ و چغانه است. بر خانه منه دست که این خانه طلسم است. با خواجه مگویید که او مست شبانه است. خاک و خس این خانه همه عنبر و مشک است. بانگ در این خانه همه بیت و ترانه است. فی الجمله هر آن کس که در این خانه ره یافت، سلطان زمین و سلیمان زمانه است. از خواجه بپرسید که این خانه چی خانه است؟ این خانه که پیوسته در او چنگ و چغانه است. حیران شده بستان که چی برگ و چی شکوفه است. واله شده مرغان که چی دام است و چی دانه است. این خواجه چرخ است که چون زهره و ماه است. این خانه عشق است که بی حد و کرانه است. مستند همه خانه کسی را خبری نیست. مستند همه خانه کسی را خبری نیست. از هر که در آید که فلان است و فلان است. مستان خدا گرچه هزارند یکی اند. مستان خدا گرچه هزارند یکی اند. مستان هوا جمله دوگانه و سگانه است. در بیشه مزن آتش و خاموش کن ای دل. در بیشه مزن آتش و خاموش کن ای دل. درکش تو زبان را که زبان تو زبان است. از خواجه بپرسید که این خانه چه خانه است؟ این خانه که پیوسته در او چغانه است. تشکر. بسیار زیبا. روح حضرت مولانا شاد. مستان جام عشق که لاف از لقا زنند. جان را دهند و خیمه به ملک بقا زنند. آنان که روز خانه ندارند در زمین، شبها به نور عشق قدم بر سما زنند. ډیره زیاته مننه له نوري صاحب څخه چې ښکلی غزل یې موږ ته واورد، ښکلی غزل یې د کلمکو. درنو کتونکو، د افغانستان ملي رادیو تلویزیون کتونکو او اوریدونکو، موږ دغه خپرونه د غزل شپې ما مخکې یادونه وکړه چې دریمې کلیزې ته ځانګړې کړې ده. دریمه کلیزه یې لمانځو ده چې موږ په افغانستان ملي رادیو کابل رادیو کې مختلفو خپرونې لرو. خو دغه خپرونه زه به دومره وایم چې د افغانستان ملي رادیو تلویزیون عمومي رئیس او همدغه شان نورو مشرانو په دې کې ډیر زیار ویستلی دی، او په خاص ډول عبدالغني مدقق صاحب څخه ډیره مننه کوم چې له نه ستړي کېدونکې هلې ځلې په دغه پروګرام کې وکړلې او دغه خپرونه یې ولمانځله. درنو کتونکو، اوس ځو کونړ ته، او په کونړ کې شهزاده نبینا هم زموږ د خپرونې مینوال دی، دلته یې تشریف راوړی دی. که څه هم هغه له یو اړخه په سترګو باندې نابینا دی او خپی هم په پښو هم شل دی، نو دا چې سټیج ته نشي راتللی، زه به د هغه خواته ورشم او له هغه سره به خبرې وکړو. تر هغې چې د هغه خواته ورځم، مخکې د هغه دپاره به دومره ووایم چې سلام علیکم نبینا صاحب. نبینا صاحب، که راته ووایي چې تاسو له کونړ نه تکلیف ویستلی، لومړی خو ډېره زیاته مننه کوو چې تاسو راغلو، زیار مو وویستو او زموږ دغه خپرونې ته راغلی. خاموش صاحب ډېره مننه. زه د هر څه نه مخکې د تالار ټولو راغلو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم، او بیا د غزل د شپې د درېمې کلیزې مبارکي ټول افغانانو ورونو ته، او خصوصا ستاسو د ریاست ټولو خوږژبو نطاقانو ته او ستاسو مشرتابه ته او ستاسو ټول ټیم ته زه د ټولو کونړیانو په نمایندګۍ باندې
تاسو ته مبارکي وایم ګرانه. ډیره زیاته مننه کوو نابینا صاحب چې تاسو راغلی. لومړی درنو کتونکو دومره به وایم چې شهزاده نابینا هغه اورېدونکی دی چې زموږ سره په هره خپرونه کې واقعا د هغه شعرونه له موږ سره شریکوي چې تل په شعر کې د خپل خلکو وطن د مینې د یووالي احساس موجود وي. بیا هم ته ډیره مننه کوو چې د دومره زیار ویستو زموږ خپرونې ته تشریف راوړ. نابینا صاحب که راته ووایي چې تاسو څه فکر کوو، څه احساس مو کوو د دغې خپرونې په اړه باندې، د غزل شپې څومره وخت مو کېږي چې دغه خپرونه اورئ؟ خاموش صاحب زه خو خپرونه لکه مخکې چې هغه ورور ذکر کړه مخکې کمال صاحب هم په دې خپرونه کې وو. د هغه وخت نه زه ستاسو دایمي همکار یم او بیا چې کله ما یو ورځ ریډیو چالان کړله نو ستا غږ مې پکې واورېد خاموش صاحب. ته په خدای یقین وکړه چې زه دومره خوشحاله شوم چې زه تا ته هغه د خوشحالۍ احساس څنګه ووایم او دا مې د ځان سره دا هغه وکړو چې الحمدلله په کونړ کې هم داسې بااستعداده خلک شته دی چې هغه د افغانستان ملي راډیو په سټوډیو کې ناست دی او د خپل افغانانو دپاره خدمت کوي. ما په هغه ورځ هم تا ته ویلې خاموش صاحب چې زه په تا باندې ویاړم، ته زموږ د کونړیانو افتخار او بلکې د ټولو افغانانو افتخار او بل ته داسې یو خوږژبی نطاق هم یو شاعر هم نو زه په تا باندې ویاړ کوم ګرانه. نو هغه ورځ ما ته یو جالبه ورځ وه چې ما ستا غږ د افغانستان د ملي راډیو د لارې نه څه واورېدو. ډېره زیاته مننه کوو نابینا صاحب ستاسو د مینې نه، ستاسو له احساس نه، ستاسو د لورینې نه. خدای مو راته د تل لپاره ژوندي لره. اخیره کې څه پیغام لرئ زموږ دغه لیدونکو ته، د ملي ټلویزیون همدغه شان د ملي راډیو اورېدونکو ته؟ ګرانه زما خو پیغام ټولو افغانانو ورونو ته دی چې راځئ زه به یو دوه بیته شعر تاته ووایم هغې کې به ټول هغه زما خپل ټول کړمه ګرانه. وایي چې نه بیا توره شي پورته او نه سر په وینو رنګ شي، چې نه بیا توره شي پورته او نه سر په وینو رنګ شي. ای باداره دغه جنګ دې د وطن آخري جنګ شي او چې زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو، چې زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو، دا کاڼي به ملالونه شي، دا بوټي به ملونګ شي. نو ګرانه زما خو غوښتنه د ټولو افغانانو ورونو څخه ده چې راځئ سره کینو په یو ټغر باندې روغه جوړه وکړو او خصوصا هغه مخالفینو ورونو ته او بیا خصوصا هغه افغاني طالبانو ورونو ته مې زه د یو معذور او د یو نابینا په حیث باندې زه دې ورونو ته عذر کوم. راځئ بس د درې نیمې لسیزې وشو زموږ په افغانستان کې، ځوانان هم ټول معلولین شولو، ځوانان هم د خاورو خوراک شو. راځئ نور بس د پردیو ونه منو، د پردیو په لمسون باندې خپل هیواد نور وران کړو. وګورئ زموږ او ستاسو ګاونډ هېڅکله موږ او تاسو افغانان دوست نه لرو ګرانه، خو زموږ ګاونډیان دي هغه زموږ سره همیش دپاره په ضرر دي، همیش دپاره هغوی زموږ په هیواد کې ګوتې وهي، چغلبازي کوي، موږ ته خپل ورونه راپاڅوي. زه کو تاسو ته د کونړ حالات ووایم ګرانه، ستاسو د سترګو نه به اوښکې لاړې شي. هغه خویندې میندې زموږ چې هغه سرتوري ګرځي هلته، هغوی په فقر سره هلته ژوند تېروي. نو زما د خپلو هیوادوالو نه او د خپل افغانانو ورونو مې دا هیله ورزو ده چې راځئ نور اتفاق وکړو، اتحاد وکړو، یو د صلح په ټغر باندې کینو، هغه لوړې جوړې ته راکش کړو. نور بس دی په دې افغانستان کې دا د اور لمبې نورې خپله ګل کړو، بل څوک یې راته نه ګلوي. نو زما غوښتنه ګرانه د ټولو افغانانو ورونو نه دا ده چې اتفاق او اتحاد باید موږ او تاسو وکړو. ډېره زیاته مننه کوو له تاسو نه یوه نړۍ مننه. درنو کتونکو همدغه شان د افغانستان ملي ټلویزیون درنو لیدونکو، شهزاده نابینا او ما مخکې هم یادونه وکړه چې د کونړ ولایت څخه راغلی تشریف یې راوړی. ډېره زیاته مننه ترې کوو. لومړی ته چې غوښتل مې نابینا صاحب ته ډېر یو څه ډالۍ کړم. واقعا شهزاده نابینا هغه کس دی چې تل په مختلفو خپرونو کې له مونږ سره برخه اخلي او زمونږ خپرونې همیشه اوري، زمونږ همیشنی اورېدونکی دی. ډېره زیاته مننه ترې کوو. دغه یو څو بیتونه به نابینا صاحب ته ډالۍ کوم. اظهار د رقابت حوصله د همت راکړه، اظهار د رقابت حوصله د همت راکړه، یو سل ځله د ټولو رقیبانو نه مننه. غربت رانه کول هم لباسي ران جدا کړل، خو بس د څو پتمنو ملنګانو نه مننه. خطا یې کړم رسا یې کړم په غرونو په رغونو، ملا یې کړم د مینې د پیریانو نه مننه. ببند یک نفس ای آسمان دریچه صاف،
ببند یک نفس ای آسمان دریچه صاب بر آفتاب که امشب خوش است با قمرم. دوستای عزیز، ما ضمنی که برادرای خود ما دعوت کردیم، خواهرای ما هم همیشه در تماس بودن، برنامه ما رو رنگین می ساختن، ولی نظر به مشکلاتی که داشتن نتونستن که در جمع ما باشن، اما یادشان همراه ما هستن. خواهر ما غزل از ولایت پروان، فروغ یوسفی از ولایت پروان همیشه تماس می گرفتن. یک خواهر عزیز ما ستاره جان غزنوی از ولسوالی جاغوری ولایت غزنی همیشه از غزل‌های بسیار زیبای انتخاب می‌کردن و برنامه ما را رنگین می‌ساختن. یادشان بخیر، جایشان خالی. آرزو می‌کنیم که روز ما از یک محفل با شکوه‌تر و بزرگتر هم داشته باشیم که مهمانای زیاد را دعوت بکنیم و حال از دوستای خود که به اصطلاح تشریف آوردن ازشان تقدیر میکنیم و تحفه هایی که آماده هست از جناب انظور صاحب رئیس عمومی رادیو تلویزیون تقاضا میکنیم که رئیسش بیان و تحفه های دوستای ما را تقدیم بکنه. از دیاران دور از شهر بزرگ بدخشان برادر ما آقای کاظم تشریف آوردن، صفا آوردن. لطفاً بین روی استیج و تحفه خود را تسلیم شوند. موفق باشین. یک جهان تشکر میکنیم، یک جهان از شما تشکر میکنیم. زنده باشین، سلامت باشین. تشکر. زنده باشین. قدرمنو کتونکو همدغه شانزو له کاپیسا ولایت څخه زموږ د غزل شپې همیشنې اوریدونکي میرویس سنگین په تالار کې تشریف لري. سنگین صاحب ته بلنه ورکوو چې راشي او زموږ د محترم رئیس صاحب د لاسونو څخه خپله تحفه ترلاسه کړي. سنگین صاحب. از ولایت زیبای غزنی که یک شنونده ما هم با ایشان آمدن، بی حکیمه، اونا هم شنونده برنامه ما هستن. خب ما از آقای عبدالخالق همت که واقعا همیشه برنامه ما را رنگین می سازن، اشعار سروده های خودم با ما شریک می سازن، ازشون تقاضا میکنیم روی استیج تشریف بیارن. قربان شما، جهان سپاس، یک عالم تشکر از خواهر عزیز ما و از آقای همت. این توفیق فکر بکنیم که به همگی ما هست. یک عالم تشکر از این برادر عزیز نازنین ما. قربان شما، بسیار زیبا هست. خواهش میکنم. بخون. تبریک میگم. قدرمنو کتونکو همدغه شانزو د پروان ولایت څخه عالم خان درابي صاحب موږ سره تشریف لري. هغه ته بلنه ورکوو چې راشي. خب تحفه دیگه ای که از حکیمه جان برای ما تقدیم شده، یک جهان ازشان تشکر میکنم. به همه دوستان قربان شما، لطف کنید بفرمایید. تشکر. درابي صاحب ته بلنه ورکوو چې راشي او د قلاتوال صاحب له لاسو نه خپله تحفه ترلاسه کړي. خب برادر عزیز ما از ولایت میدان وردک که واقعا در اون لحظات شب وقتی که تماس میگیرن بسیار برنامه را زیبا میسازن. زیبا غزلیات از حضرت شایق جمال تکلیمه میکنن، از صوفی صاحب اشقری را تکلیمه میکنن. آقای مدثر از ولایت میدان وردک. اگر صحبت داشته باشین مدرسه. نخست خب تمام دوستا با مهمانای گرامی
توفیق پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت همشان تقدیم میکنم. برادرایی که از دور آمدن قدمایشان روی چشم، از افتخاری که رئیس با شما جمله همکاران رادیوی ملی به این برنامه زیبایی که ترتیب دادین موفقیت های بیشترتان خواستار هستم از خداوند متعال و می خواهیم که این برنامه همچو برنامه های دیگه باعث اتحاد و اتفاق تمام ملت مظلوم افغانستان شود. به شرایط زندگی میکنیم که در این لحظه که پروگرام شما می باشه ساعت 8:30 تا 10 فکرات ها یک اندازه آرام می باشه. همی که میگن شیر از دل میخیزه و بر دل می نشینه، بهترین کار است به خاطر آرامی امو چند لحظه